السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله. تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، د گورنر پنجاب او وزیر اعلی پنجاب په منځ کې اختلافات راغلي دي او په دې اختلافات کې اضافه شو ده. اصل کې دا اختلافات د دې په څه وجه باندې راغلي دي دا به ستاسو مخې ته ږدو. خو د دې نه اهمه خبره دا ده چې آیا د پاکستان پیپلز پارټۍ سره اوس مزید نور څه اپشن شته دی یا د هغې سره نشته، ځکه چې گورنر چې کومه دی هغه د پنجاب هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ نه دی او وزیر اعلی چې کومه ده هغه د پاکستان مسلم لیګ نوم نه ده. نو آیا د دې په منځ کې دا حالات چې خراب شوي دي نو دا د پارټۍ په لیول باندې خراب شوي دي یا صرف د دې دوه کسانو په منځ کې تنازعات دي؟ په دې در سره خبره کوم. خو د دې سره سره درته دا هم وایم چې پاکستان تحریک انصاف د پنډۍ د جلسې نه بعد په لاهور کې د یو بل جلسې اعلان کړی دی. یعنې یو څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې جلسه کړله او د هفتې په ورځ باندې دوباره د هغوی په پنډۍ کې جلسه ده. په وایي چې نه، د دې جلسې نه بعد به دوی په لاهور کې یو بله جلسه کوي. یو د هغې جلسې وجه څه ده او په کوم ځای کې به دا جلسه کوي دا هم زه ستاسو مخې ته ږدم. د دې سره سره عمران خان صاحب دا ځل دا اعلان هم کړی دی چې هغې ویلی دی چې دا ځل زه کوم ځای کې منتخب کوم جلسه به هلته کې وي. یعنې که موږ ته اجازت ملاویږي او که نه ملاویږي خو جلسه به صرف او صرف تاسو په حق ځای کوئ کوم ځای کې چې زه تاسو ته ووایم. بلاول بټو صاحب هم یو اعلان کړی دی او هغه ویلي چې دا به زما مجبوري وي. آیا د دې د مجبوري به څرنګه وي او دا اعلان دوی په دې وخت کې ولې کړی دی او د آیا دته د وزیر اعظم دا کومه کرسۍ چې دا ښکاره شو ده یا د دوی بله څه مجبوري ده، دا زه هم ستاسو مخې ته ږدم او په دې در سره خبره کوم. د دې نه یو بله غټه معامله دا ده چې جماعت اسلامي هم اعلان کړی دی او جماعت اسلامي ملکګیر احتجاج اعلان کړی دی. مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه دی هغې هم خپله ملا تړل ده او راوتو ته تیار دی. دارنګې وکلا چې کومه دي هغه الریډي په میدان کې موجود دي. نو د موجوده حکومت لپاره حالات ډېر زیات خراب شوي دي. په دې حوالې سره ډېر اهم اپډیټ زموږ سره دي، هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. خو د دې نه اول راځو چیف جسټس قاضي فایز نثار صاحب نن په یو کیس کې ډېر اهم ریمارکس ورکړلي او دا ریمارکس چې هغې کومه ورکړلي د په دې باندې پوره پاکستان لا او چې څومره سیاسي پارټیان دي د سوچ کول پکار دي چې دا آیا قاضي فایز نثار صاحب څه قسمه دا ریمارکس ورکړلي د دې سماعت په دوران کې او آیا دوی له دا ورکول پکار و که نه. د ټول نه اول راځو چې قاضي فایز نثار صاحب ویلي چې الیکشن کمیشن یو عیني اداره ده او دا عیني اداره چې کوم چا جوړه کړله هغه دا عیني اداره ختمولی هم شي که چېرته هغوی وغواړي. سپریم کورټ کې د پنجاب الیکشن ټریبیونل د تشکیل په متعلق کیس سماعت روان و چې په هغه دوران کې سلمان اکرم راجا او د چیف جسټس په منځ کې یو مکالمه وشوه. یعنې سلمان اکرم راجا صاحب چې دی د پاکستان تحریک انصاف وکیل دی. سماعت په دوران کې وکیل سلمان اکرم راجا خپل موقف اختیار کړو. هغه ویلي چې د لاهور های کورټ په حکم باندې الیکشن کمیشن چې کومه دی دا به عمل درآمد کوي او دوی ته پکار هم دي چې په دې باندې عمل درآمد وکړي. لاهور های کورټ په حکم باندې چې کومه فیصله ورکړه شوې ده د هغې نه بغیر سپریم کورټ چې کومه معامله نشي ختمولی. نو سلمان اکرم راجا په دلایل باندې چیف جسټس ویلي چې ولې موږ عدالتي فیصلو باندې انحصار وکړو، یعنې په آئین باندې انحصار نه کوو چې عدالتي کومه فیصلې په هغې باندې انحصار وکړو. د هغې نه بعد هغې ته ویلې چې عدالت چې کومه دی دا د آئین پابند دی. هغه ویلې چې زما د دې خبرې څه هېڅ قسمه کار نشته چې کومه جج کومه فیصله ورکړله، بلکې زه به آئین ته ګورم او د آئین مطابق کار وکړم. چیف جسټس سلمان اکرم صاحب نه دا سوال وکړو چې آیا ستا په مرضۍ باندې به ججان چې کومه دي دا په ټریبیونل کې ته غواړې چې ستا په مرضۍ باندې ججان ولګولی شي یا لاهور های کورټ او د الیکشن کمیشن په منځ کې خو الریډي مشاورت شوی دی، مزید ته په دې کې څه غواړې نوره؟ نو هغې ورته ویلی او مزید یې ورته دا هم ویلی چې آیا ته دا نه غواړې چې دا ټریبیونل دا معامله دې ختمه کړی شي چې مزید د دا مخکې نه وړی شي؟ په هغې باندې ورته سلمان اکرم راجا صاحب ډېر اهم خبره وکړه او یقینا هغې ورته ډېر اهم جواب ورکړ. دا زه ستاسو مخې ته ږدم. هغې ورته ویل چې دا های کورټ په حکم چې کومه دی دا به یا ته کلدم قراره یا به دا په خپل ځای باندې برقرار ساتي. نو د هغې نه بعد چې کومه دا معامله به ختمېږي ورنه جج صاحبان چې کومه دی دا به ټریبیونل کیس چې کومه دی دا نه اوري. عدالتي فیصلو په ځای باندې که صرف آئین باندې عمل درآمد وشي نو په ملک کې به هېڅ قسمه مسایل چې کومه دی دا به پیدا نه شي او مسایل به ټول ختم کړی شي. سماعت په دوران چیف جسټس ریمارکس ورکړه چې آئین جوړولو والے چې کومه دي دا دانایه خلک وي، یعنې هوښیار خلک وي. آئین چې کومه دی دا ډېر پیچیده کتاب دی. که صرف یو دانه شخص یو عقلمند کس په دې باندې پوهه شو نو آئین جوړولو والا چې کوم دی الیکشن کمیشن چې کومه دا دی یو آئیني اداره جوړه کړله او چې کله هم دوی وغواړي نو دا آئیني اداره دوی ختمولی شي. فلحال الیکشن کمیشن چې کومه دی دا یو آئیني اداره ده او های کورټ که چېرته الکټورل کار شروع کړو
بیا بس کېږي مزید هغه به د الکټرال لا کارونه کوي. نو بعد از عدالت چې کومه د پنجاب الیکشن ټریبیونل تشکیل متعلق کیس فیصله محفوظ کړه او بیا یې ویل چې دا په بعد کې اورېولی کېږي. اوس راځو او یو بل اهمه ډیولپمنټ دی چې دا تاسو مخکې تقدم او دا ډیولپمنټ دی د الیکشن کمیشن د پی ټی آی وکلا ته د منګله پورې یعنی د 9 د ورځې پورې جواب جمع کولو چې کومه دی هغې ته درخواست کړی دی. هغې ته دا ولي تاسو به د 9 د ورځې پورې په هر حالات کې جواب جمع کوئ. یعنې پاکستان تحریک انصاف کې 2 هفتې غوښتلي چې 2 هفتو دپاره موږ ته وخت راکړئ. هغو ته چې نه د منګل د ورځې پورې یعنې د 9 د ورځې پورې تاسو دا جواب په هر حالات کې جمع کوئ. چیف الیکشن کمیشن په سربراهۍ کې څلور رکني بینچ انتخابي ټریبیونل د تبدیلۍ متعلق کیس کې الیکشن کمیشن سماعت په دوران کې درخواست گزار وکیلا الیکشن کمیشن ته پیش شو. سماعت په دوران کې پی ټی آی وکلا او مسلم لیگ نون رکن انجم عقیل وکیل جواب جمع کولو لپاره وخت چې کومه ده دا غوښتلی و. چیف الیکشن کمیشن پی ټی آی چې کومه ده هغې نه 2 هفتې وخت چې کومه ده غوښتلی خو هغې د دې دا استدعا چې کومه ده دا مسترد کړه او جواب جمع کول لپاره دې ته صرف او صرف د 9 ورځ چې کومه ده دا ورکړله. اوس راځو دا هر څه خو کېږي خو د دې سره سره په پنجاب کې یو نوی کار شوی دی. نوی کار خو ورته ځکه نه شوی ده چې سیاسي کارونه داسې وي او دا په خیبر پښتونخوا کې هم وي یقینا دا به په سند کې هم وي او په بلوچستان کې به هم وي چې د ګورنر او د وزیر اعلی په منځ کې اختلافات وي او په خیبر پښتونخوا کې خو دا ډېر زیات دی. خو پنجاب کې دا چې کومه دي نو په دې باندې سوالونه دا چوتېږي چې آیا د دې د وجې نه به د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نونه په منځ کې اختلافات راځي یا نه. خو یقینا د دې سره د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نون په منځ کې اختلافات نه راځي ځکه چې د دې هغه کومه رسۍ چې کومه دي هغه د بل چا په لاس کې دي او چې کله هغه وغواړي چې دا رسۍ راسستې کړي او دا دواړه د یو بل څه وجنګوي نو بیا د هغې نه بعد به دا اختلافات چې کومه دی جوړېدی شي. په پنجاب کې د 14 یونیورسټیانو وایس چانسلران د تقررۍ په معامله کې وزیر اعلی او گورنر په منځ کې اختلافات چې کومه دا ډېر زیات آخري حد ته رسېدلي یعنې شدت یې په اختیار کړی دی. 14 یونیورسټي په پنجاب چانسلر تقررۍ په معامله کې گورنر او وزیر اعلی پنجاب په درمیان کې اختلافات چې کومه دا مزید هم زیات شوي دي. ذرایع گورنر هاوس مطابق گورنر پنجاب د ویسیز د تقررۍ سفارشات چې کومه دا مسترد کړل دي او دا یې واپس د وزیر اعلی ته لیږل دي. وزیر اعلی د منظورۍ په یعنې په 14 ویسیز کې چې کومه دی هغوی آلریډي ویسیز چې کومه دی د دې تقرري دي وکړله. ذرایع دا هم ویل چې گورنر د منظورۍ نه علاج وایس دا کوم 2 کسان دي چې حاضر تقرریان شو دي په 14 کې گورنر پنجاب سفارشات مسترد کړل او څه اعتراضات یې هم لګولي. وایس چانسلر په پینل جوړولو په عمل چې کومه ویل چې دا ټیک نه دی او دوباره د دې جایزه واخیستل شي. وایس چانسلر د پینل جوړولو لپاره صحتمندانه مقابلې چې کومه دا په مخ ته نه دي راغله. وزیر اعلی د طرف نه پینل چې کومه دا چې کومه لېږله شوې ده چې دا صحتمند نه دی او سلیکشن چې کومه دا هم صحیح نه دی شوی. ذرایع گورنر هاوس دا هم ویلي چې وایس چانسلر تقررۍ کولو اختیار چې کومه دا صرف او صرف د گورنر سره دی او هغه ته د اختیار چې کومه دی حاصل هم دی. وایس چانسلر په پینل جوړولو کې شفافیت و او کابینه منظورۍ نه بعد وی سي سلیکشن چې کومه دا په شفافیت سره کړی شوی دی. دا خو په پنجاب کې شو دي. یقینا د دې نه د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نون په منځ کې به هېڅ قسمه اختلافات نه راځي. خو د دې نه بل یو غټ کار شوی دی او دا د بلاول بټو صاحب په حواله سره شوی دی او یقینا دا حیرانکون هم دی کله چې دا خبر ما واورېده ځکه چې پاکستان پیپلز پارټي همیشه د جمهوریت خبره کوي او دوی وایي چې موږ یو جمهوري پارټي یو. خو دلته بلاول بټو صاحب څه وایي آئینی عدالت چې کومه دا زموږ لپاره ضروري هم دی زموږ مجبوري هم ده او دا به موږ جوړو په هر حالات کې. دا څوک وایي بلاول بټو صاحب ضروري هم دی ضرورت هم دی او مجبوري هم ده. آیا د دې داسې څه مجبوري کېدی شي؟ یقینا یا خو بلاول بټو صاحب ته د وزیر اعظم کرسۍ چې کومه دا ښودلی شو ده ستا ډېر زر به په دې کرسۍ باندې کښېنې نو یقینا د هغې د وجې نه دی دا کار کوي ځکه چې شهباز شریف صاحب په دې کې 100% ناکامه شوی و. هغې ته دا ویله چې ته دا آئیني ترمیم چې کومه دی دا پاس کړه که چېرته دا آئیني ترمیم تا په دې دومره مقرره وخت کې پاس نه کړه نو ته بیا کور ته به ځې او ته خپله بستره به ګول کې او کور ته به ځې. نو یقینا هغې په هغې کې ناکامه شوي یا هغوی نه غوښتل چې دغه آئیني ترمیم هغوی پاس کړی وی نو یقینا دغه د هغوی نه ونه شو. نو اوس بلاول بټو صاحب ته دا ویلی شوی دی چې تاسو به وزیر اعظم جوړېږئ او یقینا هغوی ته دا کرسۍ چې کومه ده دا ورته ښکاره شوې ده. چیرمین پاکستان پیپلز پارټي وینا ده چې 18 ترمیم د بېنظیر بیبي چې کومه ده د ټولو نه غټ خواهش و او د هغې دا خواهش چې کومه ده دا پوره شوی دی. هغه له چې د 18 ترمیم د میشن مطابق چې صوبو ته اختیارات ورکړل شوي دي او د ضیاءالحق په دور کې
جمهوریت پسند چې څومره کارکنانو په هغوی باندې ظلم شوی دی. شهید بیبي دا ویلي وو چې هغه به په عدالت کې چې کومه ده جوډیشنل ریفارمز راولي او هغې ویلي چې دا ریفارمز راوستل چې کومه دا ډېر زیات ضروري دي. پاکستان تحریک انصاف هم یو بل غټ اعلان کړی دی او غټ اعلان دا شوی دی چې عمران خان صاحب ویلي چې دا ځل زه کم ځای وغواړم په پنډۍ کې نو په هغه ځای کې به جلسه وي، خو که تاسو ته هلته اجازت میلاویږي او که نه میلاویږي خو تاسو به جلسه په هغه ځای کوئ کوم ځای چې ما تاسو ته منتخب کړو او د هغې د لیاقت باغ دپاره هغې ځای منتخب کړی دی. خو دغه دومره غټ خبر نه دی، د دغې نه غټ خبر دا دی چې پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د پنډۍ د جلسې نه بعد به دوی په مینار پاکستان لاهور کې دوباره چې کومه ده یو جلسه کوي او د دغې جلسې دپاره هغوی یو شرط دا هم ایښودی چې دا ځل به تاسو موږ ته د څلورو نه د شپږو پورې ټایم نه راکوئ، بلکې دا ځل چې تاسو موږ ته کومه ټایم راکوئ دا ټایم به تاسو موږ ته د 5 نه تر 10 بجو پورې راکوئ، ځکه چې لیټ نایټ د پاکستان تحریک انصاف کارکنان راوځي او هغه په شو کې حصه اخلي او د مادم مس قلندر هغه کوي. خو د دې سره سره زه تاسو ته دا هم وایم چې په 28 سپتمبر د پنډۍ د جلسې نه بعد په مینار پاکستان باندې دوباره جلسه کیږي او د هغې نوسې به موږ ته هغه چې میلاویږي ځکه چې لاهور زموږ ځای دی او لاهور ته موږ خامخا ځو او دا چا ویلي دا عمران خان صاحب ویل دي. د هفتې په ورځ باندې پاکستان تحریک انصاف د جلسې اعلان کړی د جمعرات په ورځ باندې هغې ویلي چې بالخصوصا د عدلیې دپاره به موږ ملګیر احتجاج کوو او دا به په پوره ملک کې دا احتجاج وي. د دې سره سره په یو 15 تاریخ باندې یعنې یو 15 سپتمبر باندې جماعت اسلامي هم د ملګیر احتجاج اعلان کړی دی. د دې سره سره مولانا عبدالرحمن صاحب هم خپله ملا تړله او هغه هم تیار ناست دی. د دې سره سره وکلا چې کومه دی الریډي په میدان باندې موجود دي. نو یقینا دا موجوده صورتحال چې کومه ده دا د حکومت دپاره ډېر زیات مشکل دی او صرف د حکومت دپاره نه بلکې دا د نظام دپاره د سیستم دپاره هم ډېر زیات مشکل دی. دا نظام او دا سیستم چې کومه دی اوس خپل ځان بچولو دپاره باندې یو هر قسمه کوشش کوي چې دا به عدالتي طور باندې هم کوشش کوي، په میدانونو کې به هم کوشش کوي او داسې ذاتي طور باندې به هم کوشش کوي که نه د دوی دا کومه نظام او سیستم چې کومه دی دا کومه حالات چې دي دا به ډېر زر ختم شي او شهباز شریف صاحب چې کومه دا به ډېر زر کور ته لاړ شي. دا کوم اپډیټس چې دا ما تاسو مخې ته کېښودو د مزید اپډیټس لپاره زه کوشش کوم چې مزید ویډیوګانې ستاسو سره شیر کړم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.